وای د ظاهر شاه له وخته رانیولې چې دا اوسه دغه د ومنې په ولسوالۍ کې یوه خښته نه ده ښوول شوې کلینیک نشته مکتب په ټوله ومنه ولسوالۍ کې لیسه نشته پاته خدای لار دغسې لار ده روغ سړی خو نشي پرې خطا نو مریض به څنګه پرې انتقالوي جنازه به څنګه پرې انتقالوي دغه قرباني خو د خدای فضل ده په دې عمارت کې څومره قرباني دغو خلکو ورکړله د نظام د راوړتو لپاره چې کفر ورک شي وروره جانه نظام راشي موږ ته توجه وکړي نو اوس که موږ دغسې یو غږ واورو ډېر به ښه وي دغه لاره لږ راته هواره کوم ځای ده داسې لاره ده لکه په جوو کې چې روان یې غواړو هغه د کندهارو ننګرهارو د کابل لاره نږدې غواړو دغه زیاته نور څه کوي چې راجوړوي یو خالد حجب الله خان کور دی که ځای د کندهار لاره ده ته راجوړه کړي خالي هواره کړي لږ غل بیا واچوي یو پلچک ملچک جوړ کړي نور هغه ته څه کوي بایپاس غواړه یو د الله خان کور ته راولې کړي د ناوک کور ته یو لاره پخه راولې څنګه دې پرته چې دغه کډې کې ورک شي ملای وټ رم ډکره خټای شوم ترام یې بنډه ده سپین ګلو لپاره خو دغه لار تباهي ده نو بیا هر څه کړو عجب خوا وخت خو ښه و مخکې خو خره و په دغه لاره باندې به خطا یو کټه کېدای شوه اوس خو دغه پیدا کړي دي سپېره خېزوي دغسې پرې ښویږي شاته ولاړ شي بیا سپېره وخېزوي بیا وښویږي شاته ولاړ شي دغه ټوله ورځ کټه کېږو پورته کېږو کټه کېږو پورته کېږو سر ته نه رسېږو منزل ته نه رسېږو ګیټا خره شوه دماغ خره شوه څونه د برکت وخت و په دغو غوټو باندې بندم نه وه چې که به م 200 منه پې کېښو که به م سر پې کېښو راسه روا شو نه موږ لار خواړه خو ګ وسړه لوی دا لار خدای خو دې چې دغو ته ورکې چې لاره جوړه کړو دا اوس موټره د تیرو دغسې بوی چې نو عمارت چې موږ غوښتنه ده چې موږ د تاسو یو تاسو د موږ یاست وشوې او دغه ورته وایي چې وروره ځان یو څه توجه وکړئ لږ دغه لارګکۍ راته جوړه کړئ دغه یو غوټه یو مکتب دغه کلیسې ته بدل کړئ یو هغه بل کلینیک ده کلینیک یې پرون قسم خدا کوي په ناډور ګولۍ کې پیدا کېدی کرنې ته ولې تللی وم خو په دغو خاطر تللی وم چې ګوندې مې یو ځای خو یو ښه کلینیک راته د دې جوړ شي ولې به کرنې ته ځو ولې به دغه لارې دغو نه پازه به یې سر لاړ شو بېګا راځو په رڼا وځو په توره شپه راځو خو دغه لاره خرابه ده که دغه جوړه شي بیا هم لا ګزاره کېږي که نه مکتب و کلینیک و دغه لار خو درې سره فرض دی خدای دې توفیق ورکړي خدای دې عمارت توفیق ورکړي چې دغه لار و دغه مکتب و دغه کلینیک راته جوړ بیا رحمت که نه د ومنې داسې خلک دي چې په ټولو انقلابو کې سر ټول مجاهدین دي ټول علما دي ټول د نظام سره داسې کلک ولاړ دي کوپر دی تر اوسه پورې نه دی په ملا خم شوي کوپر مې زوی نه وسته دې راویښتی وای هغه وخت هغه د ماو د تا د وخت په دغه ځای کې یې واورېدې دغسې د شربیانو یو ټانک راخوت زه خدای له پاسه مې تیږه پې ور واچوله دغسې کټه غوردار شو نو زه تا دا وایم چې قرباني دې خلک لږ وګوري دغه خلکو ډېره قرباني ورکړې اوس چې د موږ هم لږ لیاز وکړي ما چې ځواني ونه دیږي مې د راکټ ورکړې وکړو د ځواکي په منځ کې مې ټانک په دا سر وویست بالکل هغه ما ډله اوس هم دوکان حالته پراته